ان کوي ګناه وکا خیر دی ولی صغیره ګناه ده وړه ده فلان کوي ګناه دی وکړله خیر دی ولی صغیره ده وړه ګناه ده ګیره وخرې وه مولوي صاحب ویلی دي خیر دی صغیره ګناه ده چرس پوډر نشي سیګرټ نسوار کوي ولی صغیره ګناه ده زنا شراب جواریانی سودونه د مسلمان تمسه ده د هر څه کوي ولی و جمعات کې به توبه وبس ګناهونه کوي په دې تمه باندې چې زه به بیا حج او عمره کې توبه وبس نو رسول الله علیه السلام فرمایي د شیطان یوه تمه شته او تمه څه معنی په دې تمه کې به هغه کامیاب شي هغه څه ده اعمال به تاسو ته واړه ښکاري د شیطان لالچ دا دی چې زما ستا په ذهن او په زړه کې را اچوي چې مړه نفل که دې وکړه ثواب که دې ونه کړه څه چل به وشي ته وګوره ډېر مسلمانان نفل پرېږده سنت دې پاتې شي ډلې ډلې خلک وځي د جوماتونو نه سنت ونه کړي فرایض دې کم شو روجه ورته معمولي عمل ښکاره شي تلاوت ورته وړوکی عمل ښکاري صدقه ورته معمولي عمل ښکاري نو د شیطان دا یوه تمه شته فاحذروه علی دینکم د شیطان نه ځان وساتئ خپل دین ته بچ